یو ځل بیا ښه راغلاست. زه محمد فاروق سنوزی ستاسو په خدمت کې نن بالاخره سره په پاور پوینټ پروګرام کې انزرټ ټایپ وایو. راځم دلته پاور پوینټ یو فایل اوپن کوم او غواړم پکې کار وکړم. دا مې پاور پوینټ نن به په انزرټ ټایپ کې دلته مونږ تاسو د میډیا ګروپ وایي. میډیا ګروپ کې اول څه شی ده ویډیو مخکې چې ویډیو زه راسم راځم دلته یو عکس دی اشرف غني و هغه به په هغې ما سره اشرف غني ویډیو ولا په هغې به د ویډیو کار وکړو. بیا پورته راولئ څخه هم پورته بیا کوئ. دلته ګوره ښه زه غواړم ویډیو راکړم. ویډیو ګوره ښه ما تاسو اول سر کې ویډیو مونږ دوه طریقو نه راوستی شو. ګوره یو دلته انزرټ ټایپ کې یو تاسو دلته چې هر وخت سلاید اخلئ دغه سلایډو کې ورځه دغه ځینې اپشنې چې وي دغه ګوره دغه ټولو کې دغه څه ګوره دغه نښې چې د ګوره دغه عکسو غوندې دومره چې کلیک کوئ ګوره دلته داسې ویډیو او عکسونه شیان ټول راوستی شئ. دلته ګوره ویډیو ګوره ډایرکټ راځي. ګوره راځم دا بېرته ډیلیټ کوم. دلته ګوره ښه عکسونه هم دې ځای څخه تاسو راوستی شئ. بېرته ډیلیټ کوم او دلته چې دا تاسو دلته انزرټ ټایپ کې داسې څخه هم راوستی شئ. دلته هم ګوره ما رقم ته ده ګوره دیس ډیوایس هم د کمپیوټر څخه اخلي او لکه آنلاین ویډیو راخلي. زه ورته وایم دیس هغه ډیوایس ما خپل کمپیوټر څخه اخلم. ګوره انزرټ هم ګوره هغه دا رقم ته راغی. دا چې راغی دا رقم تاسو غټه وړکه کولی دا هم شی. دلته کله چې هر وخت تاسو ویډیو راولئ دلته هم لکه انیما د عکس سیسټم ده هلته هم دا رقم دا رقم ګوره فارمیټ دا ګورئ دا ټول تاسو ته ګوره ښکاري دا ډیزاین تاسو په پکچر کې هم ویډیو دا ګوره عکس باندې کلیک کوم ګوره د عکس کې هم ګوره هلته ګوره پکچر فارمیټ ګوره دغه ټول اپشنې پکې هلته ولې راځم دلته لږ سرسري پکې وایم تاسو پې پوه شئ. دلته راځم ګوره ښه او کله تاسو په ویډیو چې کلیک کوئ هلته دو فارمیټه راځي. یو چې دا ویډیو فارمیټ راځي یو پلی بیک راځي. اول لازم دا ویډیو فارمیټ چې دا ګوره دې څخه هم تاسو ویډیو پلی کوئ او دې څخه هم تاسو پلی کوئ. دا هم ګوره ما لکه د عکسو غوندې ګوره رڼا کموئ تیزوئ ګوره رنګ یې تاسو کولی شئ. دا رقم دا ګوره کلر رنګ ورکوئ د ویډیو ته دا هم ورکولی شئ تاسو. دا رقم دا ګوره دې کې بل دې کې یو شی دغه اضافه ده چې دې ګوره پوسټر فریم دلته ګوره هېڅ شی هم نشته ساده ګوره لیکل مې هېڅ شی هم نشته ورته یم کرنټ فریم ګوره پوسټر فریم دلته ګوره لیکل پکې راغله. بیا راځم دلته ورته وایم ایمیج فرام فایل دغه فایل چې دا ګوره له انټرنټ څخه اخلئ کاغذ څخه اخلئ. زه ورته وایم چې زه د خپل کمپیوټر څخه دلته راځئ ډیسکټاپ دلته به لاړ شئ او ورته پیدا کړئ عکس دا څه لکه تاسو خیال یې کړی ویډیوګانو باندې هغه باندې عکسونه یي که نه نو د هر وخت چې تاسو ګوره ویډیو هماغه ویډیو ده خو بیا د څه شي کې عکس یې چینج کړي. تاسو دلته پې کلیک کوئ دلته ګوره ویډیو ګوره دا راځي او که بیرته مثال ګوره او که لاندې ګوره کلیک هم ګوره د عکس راځي. نو دغه لپاره استعمالیږي نور څه خاص هغه نه لري. بل چې چې دا دی که بیرته ریسیټ ودې بیرته پاک یې کړه همدا ویډیو خپله صحیح ده عکس یې پکې مه اضافه کوه راته. همدا رقم دا ډیزاین هم د ګوره کوم ډیزاین هم ورکړي نور هغه رنګ ورشان کې ورکړي که نه دغه پاکېږي. دا لکه ما د عکس غوندې راځم دا لږ غټوم ګوره تاسو پوه شئ. دا ګوره ما غټ مې که دلته راځم رنګ ورکوم ورته هم دا رنګ یا ورته یو بل رنګ اخلم دا رنګ سور ګوره که نه. اوس راځم دلته ډیزاین ګوره ښه دې کې یو د ریسیټ ډیزاین ده او بل ریسیټ ګوره ډیزاین ان شی ده سایز ده دا که چې کلیک کوم د رنګ ګوره پاکي ګوره غټوالی دا شیان چې ګوره پاک نه سول که نه که دې باندې کلیک کړې دلته ګوره بیا دا ګوره غټوالی بېرته بل حالت ته ګوره غټ کړی وکړم بېرته وړکی سو. بل دې کې چې دا هماغه د پکچر خبره ده هغه ډیزاین تاسو ورکوئ لکه ښکته یې کړم دا لږ تاسو ښه ښکاره شي دغلته ګوره چې کوم ډیزاین تاسو غواړئ عکس د کوم ویډیو د کوم ډیزاین کې راسي اما د عکس هغه ده تاسو کولی شئ دا رقم ته فارمیټ کې راولي هر فارمیټ تاسو خوښي ډیزاین هغه کوي. بل دی کې چې دا دی کې هم د ویډیو شیپ کې غواړئ کوم شیپ کې راسي دا ویډیو درته هغه ویډیو په شیپ کې هم تاسو راوستی شئ درته هم دې غېږ ته راسي. ګوره دا رقم تاسو پلی کړئ ویډیو هم د شکل په شکل کې راځي. کنټرول زیډ وهم بیرته دا ټول شکلونه تاسو کولی شئ پکې هغه کوي. بل چې دا ویډیو دی کې ګوره دې کې تاسو شی کوئ مختلف رنګونه نور رنګونه هم دې څخه هم تاسو ورکولی ګوره بارډر لپاره ورته دا سور رنګ د بارډر لپاره وي. دې کې د بارډر سایز کوئ یا کلر هر شی تاسو کولی شئ ورته ګوره دا هغه چې تاسو ښه ښکاره شي.
دې کې ورشي اټرا موږ تاسو ولوسئ چې د ویډیو د رنګ عکس چې هر شي اخلي کې کلیک عکس نه اخلي د ویډیو نه د رنګ یې اخلي د بارډر په دې کلیک ګوره د دې ګوره ویډیو ګوره بارډر د کوم رنګ چې د ویډیو ګوره ډراپ کې ګوره هماغه رنګ یې بارډر ته هم ورکړو تاسو کولی شئ دا یو دانه بیا چک کوئ دا رقم ده ګوره دا موږ تاسو ټول ولاسو ګوره 3D کې اپشن یې چولې دغه هغه ټولې مه تکراري دي کې ځکه د ویډیو دی هغه ټول یو دي ګلو ورکړئ دغه ګوره فارمیټ ته هم تاسو بیا تللی شئ چېرې ورته کوم فارمیټ ورکوئ ګوره دلته اکثر اپشن هم لري ګوره اپشن هم د پکچر هغه دی دلته راسې ګوره ما رقم ته ګوره سایز یې غټه وړه کې کوئ ګوره دا رقم ته اپشن ماته مخکې ویلي چې دا ستاسو په خپله خوښه ده یو چې تاسو سیسټم جوړ کړي دې کې تاسو په خپله خوښه ده اندازې غټه وړه کې کوئ د ډیزاین دا هم هماغه شیان دي هغه دوه ویډیوګانې عکسونه یې که نه موږ تاسو ولوستله چې دا بیا تکراري راځي هغه تاسو هغه کوئ مخکې وروسته یې کوئ بل دی کې الاینمنټ هم موږ تاسو ولوستل عکس لپاره چې څه رقم ته الاینمنټ موږ کوو بل دی کې چې روټیټ چې دا ګوره دلته موږ تاسو ګوره د عکس دا رقم ته ښکته پورته کوو دلته هم ګوره ما مخکې هم درته ویلی چې دغه اپشن چې دی ګوره دغه مې کلیک یې دلته ګوره ښه مې کلیک یې دلته ګوره ستاسو په خپله خوښه اپشن هر څه جوړوئ دلته ګوره 90 درجې وکنه 90 درجې نو بل کوم دغه کېږي نه دلته تاسو شی کوئ د خپلې خوښې هغه اندازه ورته ټاکئ سي 90 ورته نه ورته 15 یې که ماته 15 درجې روټیټ یې که دا رقم تاسو ګوره هر شی تاسو ته دا رقم د خپلې خوښې کولی سي دا رقم ته چې دا موږ تاسو ټول مخکې ولوستله لازم بیرته ریسیټ کولی هم سئ کنټرول زیډ هم تاسو کولی سئ بل دی کې چې دا کراپ کول هم دغه عکس چې دا دغه تاسو غواړئ دغه ګوره دغه بیکګراونډ یې کم راسي شاته دا رقم د ګوره ښه دا رقم چې کراپ باندې کلیک کوئ ګوره دا رقم د هغې شیان راځي ګوره دغه هغه څلورخواوې غوندې چې دي ورته هم دومره دی دا رقم ته راسي نور هم وړکئ که هر خوا تاسو ګوره دغه نښې چې راځي تاسو کولی شئ ما د عکس خبره ده څنګه چې باندې کلیک یا کراپ باندې کلیک که ګوره عکس هم دومره سو ګوره اوس یې بندونه جوړوو دوی په بل چې دې ګوره ښه او بل چې دا دغه روټیټ شیان چې دې څخه هم دغه روټیټ کولی شئ خپله خوښې باندې ګوره موز باندې ونیسئ ګوره دا رقم تاسو کولی تاو راتاو هم کوي بل چې دا ګوره غټوالی ده دا غټوالی ګوره هایټ او جګوالی ده او دا چې پلنوالی ده دې څخه موس په واسطه هم تاسو دا رقم نه دا کولی شئ یا رقم نه ګوره ښکته پورته خپله نښې پرې راځي کلیک یې ګوره دا نښې راځي او که موس په واسطه نه کوئ دې څخه هم تاسو دغه ښکته پورته که غټولی شئ ګوره دا رقم ته غواړئ سور کې دغسې دا رقم ته او که دلته مثال ګوره کلیک یې دا رقم دې څخه هم تاسو نور هم تاسو دلته سایزونه شیانې جوړولی شئ ورته هم ریسیټ یې که بېرته ګوره پاک یې که دا رقم پاکوي هم درته نو دا و زموږ تاسو نن ورځې درس سبا ته والله خیر سره موږ تاسو دا پلی بیک ووایو باقي مو په لوی الله پاک سپارم موږ سره اوسېږئ موږ چینل یوټیوب چینل چې ځان سره سبسکرایب هم کوئ ښه وخت ولرئ